خماړه سه توکلی کرنے سٹیٹ وکا پوي شوي توکلی والے وکما والے 1000 پر نه 10000 پر راکه پنشمنت درته کو دا عمر غریب ځان لا دی اوس خطاب خودوانو لاوړي وروړي تا تم گیفټینګ کوي ما ته هم کوي معنا نه عمره ستانه ما خو مې په زړه پراته ده زړګا ستانه ما د داسې سړي ده که نه ای سر مې څنګه ودرېدو ها خولۍ را لړه شوه ځکه سر ودرېد ستانه ما خو د داسې سړي ده چې هغه خو ما نه بیخي هېرېږي نه چې سر مې غټې ګوتې له ورشي جار 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 سندله تاسې داسې چپی رانه تا واخېسته زما خو به دا زړه داسې باغ باغ شي مړې خبره وره ما کې د څه شي کامیاده وګوره ښه ښایسته یم هغه یم ډیپټي کومه ټوپۍ مې هم درته په سر کړله پوه شو دومره ډېرې خبرې کوې دومره ډېرې زه تاته څه ووایم دماغ مې دې خراب کړو ته راسه دغه وکړه که نه نکاح راسه وکړه والله که بیا درته یوه خبره هم وکړم تا سره نکاح وکړم نو چا سره کې بزنسمین سره کې بزنسمن ده که څه بلا ده بشمن سره نو چا سره کې چې ما سره نکاح نه کې بشمن سره همدغه چې شی دی نو هغه خو خپل غم نه اوزګارېږي بزنس نه اوزګارېږي تاسو به څه مینه وکړي دا نخرې بیخي چې که دا وخاندې والله سړی سم لوګی کې لکه سپنالي پوه شوې خلکو ته قدر نشته زما نو ما څه خو دې دومره قدر دی والله چې غرق دې کړو تاسو زما قدر نه کله کله چا سره مې قدر وي هغې ته انسان نه میلېږي چا سره چې قدر نه وي هغې سره کسان مینه وشي والا دا خو دا څه د خره بچی دی دا ډک ډک والا کله وایي 3000 ولې کله وایي 15000 وایي بیت خطر نه زړګا جانډو سه به دا شی نه کوئ ما ته به جانډې نه رالیږئ جانډې سه به د باجه کم بیا به بلاک کې پروت دی جانډو سه به د یوې ما ته سپي نه رالیږئ دا خو لا بیا هم د مسلمانانو جانډه جانډې سه سپي رالیږي نو څنګه پې نه پوهېږې په هغې خوړوند هم پوهېږي خدای دې ښه که څنګه ته خو نه پوهېږې په اردو باندې انګلیش باندې نو هغه څنګه جانډې به درته سینډ کوي جانډه چې سینډ کړي که نه هغې څه سپي ولګوي بس یې بلاک کړم څنګه نه پوهېږم داسې خو پوهېږم نو ته وایې چې ځان پړ یم زه څه شي باندې نه پوهېږم یا خو لا اله الا الله یا وایي د پسې رسېدی نه شو بل ورته وویل چې د مخې نه شه پوه شوې زه درته وایم چې زه پې نه پوهېږم په دې شیانو کمنټ باندې یاره ته مسلمان یې قسم درته وخورم قسم دی چې په کمنټ زه نه پوهېږم یار زه خو مسلمان درته پته نو خو زه درته قسم خورم چې بس قسم دی بس په هغه ذات مې د قسم چې هغه ټول جهان یې پیدا کړی چې نه پوهېږم په یو شي په آیډۍ نه پوهېږم سړی چې آیډي رانه خرابه شي اریان راسه پېژنې اریان ای راله سمه کي بس دلته کې ناستې خبرې کوي او که نه همداسې دې خلکو سه ګپ لګو کمنټونه خو زه نه وایم ګورې نه مړه ته دروغجنه دا اوس بیا وایي دروغجنه یې او ته دروغجنه یې پوه شو زه درته څه وایم والله که نه دا خلک وایي ویډیو پر یوټیوب په دې ټیم خېجي په دې ټیم خېجي په دې ټیم قسم دی که زه پې اوسه پورې پوه یم خو بس ویډیو د ورجخې وم بس روانه یې مننه ته په ما څه لا بروسه نه کې نو میړه خو مې نه چې تا باندې بروسه وکړم نو میړه به دې جوړ شم دا کومه نه داسې ګرانه خبره ده نه دا ډېرې ګرانې خبرې دي د میړه دا ډېر بکواس کسان خبرې دي د میړه چې واده چې ونه کړې نه مړې واده خو کومه تاسې کومه بل چا سره نه کوم دغې جنجټ کې چې ځان خراب نه کړې زه درته وایم د جنجټ کې خپل ځان خراب نه کړې دا ټوله دوکه موکه ده دا د مو د هېڅ هم نه وي
څنګه نه څه واده دا ټول دوکه وي دوکه دا دونه اعتبار مه کوه یو یو په دیدن پسې ړاندېږي بلې د کټه غورځوي چې خوب راځي ته ما قصه کوې موږ پسې ړانده شو ته اوس موږ ته وایې چې واده ونه کړي مننه زړګو ډبل ټیپ ته څه وټکه واده مه کوه واده کې ډېر نقصانات دي مطلب څنګه پیسې غواړي نه هر شي کې مسله آشي یس آمین کتر مطلب واده کې نقصانات دغه دي چې بس واده مه کوه واده نه کوې نو څه شی به کوې بیا به دا ذات څنګه ډېرېږي کم ذات دا زمونږ ذات مطلب چې سبا زه بقه خوله مې نیولې نو څوک به را قبر کني څوک به راپسې خیرات کوي قبر قبر خلک کندي که نه نو خلک چې زما اینه نو څوک یې راپسې وکني خلک خو کلي والا خلک ته والا هل درسته کور والا خلک نه وي هغه به درسي کلي خلک خو سره به هغه زوی ګوري او هغه زوی ته به کاټې وچوي ته به وچوي پکې سمبولی به اوس خیرات به د پسې څوک کوي نپل به د پسې څوک کوي چې ته دوا به د پسې څوک کوي د کلي خلک هغه چې څوک تېرې شي که نه قبر نه بیا هغه وایي چې یا الله ما معاف کړې او دا کس هم معاف کړه چې کوم پکې پروت دی لکه مطلب دا دی ما به په لارې منځ کې خښۍ او ګاډې به داسې ما ورټیک کړه چې الله دا معاف کړي داسې چې الله همزه کوي که نه کم ځای کې مړي شخوي هغه ځای کې به تو شخوي او چې کم کس چې تېري جګه به وایي چې الله ما ښه معاف کړي دا هم معاف کړي چې دم کې نه پروت دی د ګناه ټول معاف کړي د درود شریف چې په ما باندې دومره هره باره لاندې تېره شي که نه ګناهګار دی الله دې راله جنتونه راکړي ځکه ګناهګار به ځان ته ووایو ځکه چې الرډي په ګناه کې ګپ لګو کار څنګه ګناه کې ګرځو پوه شوې الله هم دې ماف کړي ټول مسلمانان نه چې اوس زه لاندې په ما هره باره تېره شي سړی راباندې نه راپېښېږي چې هره باره راباندې تېره شي او بیا ما ته څوک وایي چې یا الله دا ماف کړي او زه ما ماف کړي پوه شوې 2-3-4 کاله راباندې هره باره تېره شي پوه شولې نو پیاله نه دی ښه چې ذات مې زما خبرې ته خو غوږ ونیسه که نه پیله خو مې نه خبر منیر وعلیکم السلام دا خبره وروه که تا یو کول تېری که ته 3 میاشتې تېری وهن خو به خدای پاک نه ورته خورې هغه خو به د چینجي به د باندې پرېږدوي ګرم سیخونه به تا کې نه کوي او 3 میاشتې خو به ته لږ تر وهن خورې هغه نه بعد به الله پاک ګوري چې تو مف کوي که نه مف کوي 3 میاشتې خو پخې دي چې ته به وین خورې تو ته به چینجي ارسي تو به ټوله خوري تو نه به تو سیخونه نه کوي دا ټول سیخونه به ما در لګېږي پوه شوې دا سره سیخونه خبرې ته غوږ ونیسه ما ته سره سیخونه به راباندې درنه کوي چینجي به ما خوري تا به څه شی خوري ګیدړان به دې خوري ما به منګور خوري واه منګور مننه پرېږدي زړګا مننه جانزیبه خبره واوره داسې حساب دی که نه زه راته وایم چې الله دې ټول هغه چې کوم په قبر کې پراته دي الله دې خپل عذاب نه بچ کړي پوه شولې ځکه چې د الله ډېر سخت عذابونه خو پکې دا ده که نه خو پکې چې کله سړی مړ شي خدای ته خو ذوب ورکوي خدای به پهله هغه فرشتې رستوي چینجي به ورسي تو په قبر کې تو به خوري بیا به تو نه حساب کتاب کېږي ته چینجو نه وانړی غرق دې کړو په دې چینجو باندې خپل ویان خو به ته خورې هغه نه بعد به هغه ګوري اول خو به ته ویان خورې هر صورت کې خورې نه لکه اوس مطلب دا دی زه تا ته ګوره د خپلو خلکو خبره کوم لکه اوس تا بچي الواد دي هغه پیزان ته جوړ کې یو منټ هغه نه اوس ما اوس تا الواد دي که نه لکه بچي مې هسې ځان واچو که نه ما او تا ښځه او خاوند شو پوه شوې تا نه یې نه اړوه چې زر طرف ته یې کچ کړم پوه شوې خبرې ته دې غوږ دی اوس منګه په هغو باندې هغه وکړو اپیس تې جوړ کړو قرآن پاک اپیس تې جوړ کړو یا مطلب حفظ پې وکړو ملا تې جوړ کړو هغه موږ باندې یوه سپاره سبق وایي چې هرله زما د مور او پلار له جنت چې اول د خپل غم وکړې بیا د موږ ته خبرې ښایي
څوک چاته خیم دلته مونږ زما لای باندې زه د خلکو خبره نه کوم د لاندې خلکو خبره نه کوم لاندې کمنټ ته وای اول د خپل غامو کې به د پردو خلکو خبرې کوي پردو خلکو خبرې نه کوم زه د خپل ځان خبره کوم یا قامقلو زه خپل ځان کې لګیا یم اوسم زه ستاسو خبرې نه کوم مننه پوه شوې وای چې خپل غام د کوي خبرې د مونږ ته نه کوي ډېرې زه خو تا ته خبره کوم که نه داسې حساب دی لکه اوس هغه موږ باندې تلاوت وکړي نو خو موږ به جنتین شو که نه نو تلاوت خو کوي مولا چرسي کنه چې تو خبر کې ته کوي نه ټکوي نه سملوي دی تلاوت خو کوي هغه نه که نه ګوره مولا خو چې ستا جنازه وکړي خو ایسته لاړ شي اوس بچي دې راشي ته باندې پراته سبق درته ووایي 2-3 ورځې دله راشي قبر کې دله میلمستیا وکړي صحیح ده که نه ته به مولا ته رنګ کې د قبر نه چې راشه ما ته تلاوت وکړه کوپړای کېږم زه خو به کوپړای شم ملګري موږ ټول کوپړای کېږو موږ ته پاته ده انسان ډېره بده شکله ده خو چې دا غوښه پې نه وی پوه شوې ښه ډبل ټیپ وکړو دوستانو ډبل ټیپ مننه انسان نه ده انسان والله چې هډوکي شي که نه په خدای یقین وکړه داسې شي که نه چې ډېر الله پاک ګوره ډله ډېر ښایست او ډېر یو نور ورکړی دی مخله څه وایي چې ټول بدن پرشتې جوړوي او سر چې دی د چهره د الله پاک په خپله جوړوي نو دا ډېر د دې نه چې دا غوښه مخه لاړه شي ډېر سخت بدرنګ کاري تھینک یو سندل ته ځان نه اکسره وباسه بیا یې ما ته راولېږه که نه چې ته څنګه کارې بیا به زه ځان نه دی سر نه وباسم څنګه فوټوسټیټ کاپي نه ده هغې کې سر کېږده او ځان نه باندې شی تېر کړه داسې بس هغه به دنه فوټو کاپي وکړي ولې فوټوسټیټ کې دنه مې سر لاړ شي فوټوسټیټ کې د سر نه ځي نکاح زه راته وایم چې لاندې فوټوسټیټ نو مرې خو باسې نه مرې اوس چې ما سه واده نه کوې خو مخکې مړه شه که نه چې واده ما سه نه کوې ना जबरदस्त ना होना 1000 वाला गिफ्ट मारो कोई है तो 1000 वाला कोई है बंदा 1000 वाला गिफ्ट मारने वाला कोई है یو زر پکې ولای زر ګفټونه دې شي ته ګلونه مولونه راولای د الله بندګانو د دنیا ویډیوګانې رانه کېږي कोई है जो 1000 वाला मारेगा गिफ्ट دا اوس وګوره خلک به وایي دا هغه شکل دی چې یو ګل ورته څوک نه ولي او ویډیوګانې په میلیونو کې ګرځي ظالم زما خو دا یوه خندا د کروړونو روپو ده پوه شولې پاته ده مو ته تھینک یو سندل نن د کې مینه خوره شوې ده ما ته پاتې رګونو کې د مینه ونه ختله ګوډو نن ډېره خاندې راخله ګوډو څه شوي ته وایي ګوډو څه شي ته وایي ویم رګونو کې دې لکه مینه ونه ختله لږه لږه راشه راګونو کې واو سپي مه رالیږه بلاک کوم دې زړګا بیا ګوره زه دلته سپو والا نه پرېږدم پوه شوې دواړه بوډاګان شو لاړو خو واده نه مو ونه کړو ولې خاندې چې دواړه بوډاګان شلو زه په نسته اوده شم که نه زه خو تا نه هم ډېره بوډۍ یم والله ټماټرو سیزن د سندل ختمیږي هسې په چا ځان ورتاوان که په ما ځان راتاوان که مشکل نشته ته څه وایې چې ما مننه شکیله تا ته زه یوه خبره کوم ځکه بوډۍ هم شم که نه ما سره به بیا هم خلک مینه کوي ما سره واده نه